بسم الله الرحمن الرحیم. پر این نامه د قیاسی عوامل شپږم عامل مضاف شروع کړه ده چې مضاف چې دغه هر هغه اسم ده چې دای جوکاو شي یو بل اسم ته جوکاو شي یا په الفاظ دیگر چې د اضافات وشي یو بل اسم ته. اسمینه دواشل د اسم اول اضافات وشي اسم ثانی ته اس بیا جار ورکای د اول اسم ثانی ته فیجر الاول الثانیه و د مجردن چې دا دغه حال واقع کېدین کده د اول د پورا دغه اول اسم ودا سي وی چې دا مجرد وی د لام نه یا یعنی الف لام نه په و مجرد وی د تنوین نه یا و هغه چې قائم مقام دي د تنوین لکه نون اعرابي. نون اعرابي دوا قسمه ده، یو د تثنیه ده یو د جمع ده، یعنی دا درې شی نه په مضاف باندې ممنوع وي، د مضاف د دغه نه پول وي. الف لام تنوین و نون اعرابي. د اضافات دوا قسمه دي، یو لفظي یو معنوي. هر کله چې د صفات صيغه اضافات وشي خپل معمول طرف ته به دغه اضافت لفظي ده. صيغه د صفات لکه اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، اسم تفضیل، نو دغه صيغه چې دغه ته صيغه د صفات وي. نو دا صيغه د صفات چې کله مضاف شي خپل معمول طرف ته، هغه معمول یې چاهه فاعل وي چاهه مفعول وي. اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، اسم تفضیل، دغه تویای صيغه د صفات دغه پره چې یو جار مجرور متعلق کې به دغه نه شبه جمله جوړیږي. اس صيغه د صفات چې خپل معمول طرف ته مضاف شي خو هغه مضاف الیه یې کا فاعل وي او کا مفعول وي، دغه تویای اضافت لفظي. اضافت لفظي و یو اضافت معنوي ده، هغه اضافت معنوي ونن میږي. اضافت معنوي چې دا په درې قسمه ده، یو لامی ده، یو منی ده، یو بمعنی فی. اضافت لامی دا فایده دو لکه غلام لزیدن. غلام و زیدن دی دا په اصل شه دی غلام لزیدن. غلام و زیدن یعنی زید کا غلام، داغه اصل شه دی غلام لزیدن. اذا غلام و زیدن چې دا داغه اضافت لامی ده. په دغه یو دا شرط ته چې مضاف الیه د مضاف د جنس نه نوی. مضاف الیه د مضاف د جنس نه نوی. دغه ته استو سوچ وکیه غلام و زیدن. غلام چې دا سرنګ نوم نه پتا دای غلام ده، و دا بل زیدن چې دا دغه آقا ده. اس آقا ګوشي جنس ده و غلام ګوشي جنس ده. دغه شوی جنس بدل وی یا مالو زیدن، مالو زیدن، کتابو زیدن. دا سمرا چې میشتو سے اکثر استعمالی دغه جنس بدل وی. د مضاف الیه جنس د مضاف نه بدل وی. کتابو زیدن اس مضاف الیه زیدن ده، زیدن گوشی جنس تا و کتاب گوشی جنس تا. اس چې جنس یې بدل وی په دغه شه اضافت لامی وی. و بل دا چې دغه مضاف الیه د د پر ظرف یا نه وی، چې ظرف یا نه وی د پر به دغه اضافت لامی وی. شاول اضافت و اضافت چې دا اما بمعنى اللام المقدره لیا وی په معنا د لام مقدره، لکه مو چې تول چې غلام و زیدن دغه شی لام مقدر د مضاف الیه نه مخشه، یعنی معنی دو غلام لزیدن. مضاف الیه نه مخشه لام مقدر. اما بمعنى اللام المقدره یا وی په معنا د لام مقدره ان لم يكن المضاف الیه کانو مضاف الیه من جنس المضاف دی جنس د مضاف زخه. لکه په مثال شه مې چې دیر کو چې غلام و زیدن، زیدن چې دغه آقا ده و غلام چې دغه غلام ده و د آقا د غلام د جنس نه ده،
جنس د غلام بدل ده او جنس د آقا اباغه بدل ده. ولا یکونو ظرفا له و د مضاف الیه نوی ظرف د مضاف ته پورا. دا دوا شینا دی بشه، دا دوا شرطینا چې وی بیا به دوزیشه اضافات لامی وی. مثل غلام زیدن، لکه غلام زیدن چې دا غلام زیدن دی دغه شی د مضاف الیه نه مخشه لام مقدر ده. غلام لزیدن دا خو یو شو اضافت لامی بیان وشو. و اما بمعنا من ولیاوی وی اضافات په معنا د من سره ان کانا من جنسه کچره وو د جنس د دنا کانا شه ضمیر دا اگر راجع دا مضاف الیه طرف تا و جنسه شه ضمیر دا اگر راجع دا مضاف طرف تا چې نوی مضاف الیه د جنس د مضاف نه. اس مثال سره به تو سے ذهن په خلاص شي. مثلو خاتمو فدتن، خاتم یای ګوتیتا، فدتن یای سپینزر. اس فدتن چې دا د مضاف الیه ده، اس دغه ختم چې دا د ختم دا مضاف ده، فدتن مضاف الیه ده. ختم د جنس د سپینه زره زخدو دغه اضافات دا معنا دو. خاتمو من فدتن یعنی ګوتیه جوړه شوې ده د سپینه زره نه، دغه ته اضافت من نی چې مضاف الیه د جنس نه مضاف وی، یعنی مضاف الیه چې دو دغه د جنس د ختم نه دو، یعنی ختم شاس پینځه استعمال شوی دي کنه ځکه یو ته مضاف کړی دی. و فدتون خو د سپینځر. و اما بمعنى فی ولیا په معنا د فی وی ان کانا ظرفا له کچره وی مضاف الیه ظرف د مضاف ته پورا. نحو ضرب الیوم والد نن ورزه، ضرب الیوم دغه وخت شو یعنی نن ورزه چې کیم وال وشل. ضرب یوم یعنی هغه ورځ چې کیمه شه وال وشل، هغه ورځ چې کیمه شه وال وشل. یعنی دغه عبارت نامشته د اندازه لاګي چې یو اضافت لامی ده، یو منی ده و یو به معنا فی ده. اضافت لامی شه مضاف الیه شه لام مقدر معنا پرتاوی و دا ایغ زوی شوی چې کله مضاف الیه مضاف د جنس نه نوی و د د پر ظرف یا نوی بلکې لیا پیرا مباینات وی. مباینات دامانا چې آزاد دیشه تضاد وی. خو اس زنا اضافت لامی شدا سے مثالی نیاشتا چې اغش تضاد خو نوی، چې اغش تضاد نوی خو اغش د عموم و د خصوص ولا نسبت پریت وی. لکه علم الفقه ہے، علم الفقه ہے، علم النحو. اس علم چې دا علم یا علم دا پیادو، فقه یا پیادو. یا یوم الاحد، احد اتوار ته وی. یوم الاحد ورځ د اتوار، ورځ د مایوره. اس احد چې دا هغه یا ورځ دو و یوم یا ورځ دو دیشه تضاد خو نشته ده، یو شای دی. خو اس په دغه شدا دو چې د مضاف تخصیص پښه وشي. لکه علم الفقه ہے، علم چې دا د عام ده، فقه چې دو دغه په علوم شه خاصه دو، یعنی علم د فقه علم چې سکیت کی چې په یو غون علوم رغلو، علم صرف، علم نحو، علم منطق، علم فقه، علم اصول فقه و چې به د مضاف الیه او سریت ک هغه علم لفظ د نرا معنی نه ارخاص ک علم الفقه ہے. به از دغه شه د علم الفقه لفظ د چیت ک د علم نه مراد د چا ذهن بل علم تنسی، یعنی په دغه شه دغه نسبت ته چې علم مضاف عام ده و مضاف الیه خاص ده. علم مضاف علم الفقه دا مضاف چې ده دغه عام ده و الفقه اچ دو هغه خاصه دو. اس په مضاف شه د خاص ته وجنه تخصیص راغی، په مضاف شه د خاص ته وجنه تخصیص راغی.
دغه رنګ یوم الاحد ورځ چې د آمدو ورځ وو قسمه دي وو دي احد چې دو احد ته چې اضافات وشو هغه ورځ خاصه ورځ شلا ورځ زیاده که یو ارویدین کا وو ورځ معنا زنه خوستا شي چې دغه وو ورځ شو کی مورز وي چې مضاف الیه ز خاص وسرایت ک به دغه ورځ هغه وویش می ارخاص کړله اس یوم الاحد چې زیات ک به د دغه لفظ ناسک د بل ورځ معنا نشي خوستلا اس په داسه قسم اضافات شه لکه علم الفقه و یوم الاحد په دغه شه د تضاد ولا خبره خو نشته چې مضاف الیه سره یقوی د یو جنس نه وي دغه شه خو جنس خو یو ده په دغه شه د عام و د خاص ولا خبره ده اس علم چې دا علم دغه عام ده و فقه چې دغه خاص ده اضافت لامی یوا بلا فائدہ یعنی یوا فائدہ خو داشلا چې د اضافت لامی په وجه سره په مضاف شه تخصیص روشي لکه چې کتابینه تایداو چې کتابینه خورورا اس وته چې د مو پالماری شه سمرا کتابینه دي ته چې حکم تعمیل کا غون کتابینه وروره او کا تخصیص میں دیتا ہوں کہ علم صیغہ رو رہا یا شرح میں تعمیل رو رہا یعنی کتاب و علم صیغت ہے یا تو سوکاش لا تخصیص میں تب شو کرنا دغرانگے یو اضافات لامی کچرے معرفت طرف تراجع شو مضاف ته معرفت طرف تراجع کو بیا په مضاف یو سره معرفت شي مضاف یو سره معرفت شي وکلا چې مضاف الیه یغوی نکراوی بیا به مضاف شه تخصیص روشي خلی و چې مضاف الیه معرفاوی به هغه شه تعریف روشي ا مضاف یو سره معرفت شي لکه غلام زیدن و چې زو یا چې غلام او رجلین بیا به د مثال په وطن شوه د شپته کسونه سره غلامون وي اسو ته د چا غلام او رجلین نه ته د چا غلام مثال رواله موتا معرفت تایید کو غلام و زیدن به تو ذهن میں ورسی غلام د زید تا تو ذهن میں بل چا غلام پلانو سي اضافت منی مقصد دا غدا چې په اضافت منی شلک خاتم مفیدتن ترجمه دو گوتیه د سپینه زره دغه اضافت مقصد دا چې دا مضاف چې دا د مضاف الیه نه ارجو شو دا مضاف چې دا د مضاف الیه نه ارجو شو دا یعنی من فدتن چاندی سے ہے نوغ میں توشلا خاتم فدتن گوتیه میں نوغ د توشلا چې د ګیلټه ولندو د سره زره ولندو د چاندی ولندو و هر کله چې اضافات به معنا فی وی به پدغه شه د ظرفیت معنا پرتاوي ټیکسلا دا هغه زوی چې کلام مضاف الیه د مضاف ته پورا ظرف وی لکه ضرب الیوم اس د الیوم چې دا مضاف الیه دا دغه ظرف ته د ضربون ده اس د اضافات دغه درې سره قسمینا کلامی دا لام یا حرف جر ده کمنی دا من یا حرف جر ده وکا به معنا فی دا فی یا حرف جر ده نو دغه درې حرف جر په لحاظ سے ستل د وجنا د مضاف الیه اعراب د جار وی مضاف الیه چې د میږي چې مضاف الیه همیشه مجرور وی او وجه دای چې دای ویلیا لامی ویلیا و منی ویلیا به معنا فی وی ایشلو نزل بیا عبارت او ګوریا ول اضافت دا اضافت چې دا دغه معنوي ده والاضافت و اضافت معنوی چې دا اما بمعنى اللام المقدره یا خو په معنا د لام مقدره وی ان لم يكن المضاف الیه کنوی مضاف الیه من جنس المضاف د جنس د مضاف زخه ولا يكون ظرفا له ونوی مضاف الیه ظرف د مضاف لرا مثلو دا اس مثال د اضافت لامی غلام زیدن ته چې اعراب د جار ور کړه دا دغه
د مضاف وردا خو ایره په ذهن شه دا خبره پرتا دو چې دغه شه لام حرف جر مقدر ده حقیقتاً جار ایغ ورکڑا دا و اما بمانا من یا به اضافت په معنا د من وی ان کانا من جنس هی کچره و د جنس ددنا مثل خاتم فدتن لکا خاتم فدتن اضافت چدا گوتیه د سپینه زاره مطلب یې دا شو چې خاتم من فدتن فدتن ته بجار چا ورک په حقیقت شه من مقدره ورک و اما بمانا فی یا به اضافتی په معنا د فی ان کانا ظرفا له کچره مضاف الیه ظرف و د یغه د پورا مضاف ته پورا لکه ضرب الیوم والدن نورزه اس الیوم چې دا دغه ظرف ته د یغه د پورا خپل مضاف ته پورا دا خو د ظرف زمان مثال دغه قسم ظرف مکان چې دی هغه دغه شی خبره شله اضافت معنوي دغه په درې قسمه دا یو په معنا د لام مقدره وي چې مضاف الیه نه وي مخشه میز لام حرف جر مقدر لري په ذهن شه لکه غلام و زیدین دی دغه اصل شه دی غلام لزیدن خو دغه د پردا شرط چې مضاف الیه د جنس ته مضاف نه نوي لکه غلام گوشی جنس تا او زیدین گوشی جنس تا به په دغه شه اضافت لامی وي و بل دغه شرط ته چې دغه مضاف الیه چې دغه ظرف یا نوی د مضاف ته پورا لکه د اخیری مثال چې دا ضرب الیوم شه د مضاف الیه دغه ظرف ته د مضاف ته پورا د اضافت لامی مثال شه غلام و زیدن په دې شه زید نه مخشه لام حرف جر مقدر ده او یا په معنا د منوي کچره دا مضاف ته جنس ته مضاف الیه نه و لکه خاتم و فدتن اصل شدی خاتم و من فدتن دا مضاف چې دا خاتمون ګوتیه دا د جنس ته مضاف الیه نه دو چې هغه سپینزار ده ولیا په معنا د فیوی کچره دا مضاف الیه د مضاف ته پورا ظرف و هغه مثال دا ضرب الیوم دغه ترکیب الاضافه اما بمعنى اللام المقدره دا جمله به مشدا سے جوړای دا اما ول نه دی اما درې زو کا دی کنه دا غو مش سره یوزوي تا کو به دغه نه د مش جمله جوړا شي جمله به مشي الاضافه اما بمعنى اللام المقدره و اما بمعنى من و اما بمعنى في دا جمله اصله دغه ترکیب ته وګورئ الاضافه مبتدا اما زائده دا د اما عاطفانه مخشر سی با حرف جر معنا مضاف اللام المقدره دا موصوف صفت مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه دا مجرور د با جر مجرور دا معطوف علیه و اما بمعنى من و عاطفه اما حرف عطف برای تردید و تفصیل یعنی تفصیل یې د تکای او تردید دا پشه چې لیاوه لامی وی لیاوه منی وی لیاوه بمانا فی وی په دغه درې شی په یو وخت باندې یو وی و اما بمانا من و عطف اما حرف عطف برای تردید و تفصیل بمانا من با حرف جر معنا مضاف من مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه دا مجرور د با جر دا معطوف اول شو و اما بمانا فی واو حرف عطف اما حرف عطف برای تردید و تفصیل با حرف جر معنا مضاف فی مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه مجرور د با جر مجرور دا معطوف ثانی معطوف علیه سره د دوړ معطوفات دا ظرف مستقر ش خبر ش د مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه اس و دغه لام مقدره نه بعد ان لم يكن المضاف الیه من جنس المضاف ولا يكون ظرفا له اس دغه جمله ته وګورئ ان حرف شرط لم جازمه د په مضارع داخلي مضارع ته جزم ورکی اصل شو یکونو لم په داخل شو یکونو ولا نون یا ساکن شو و واو خدا ساکن به اعتماد ساکنین رغلا اعتماد ساکنین نه واو ختم شو یکون پته شو لم یکن فعل ناقص تا مضارع دو مضارع مجزوم
المضاف صيغه د اسم مفعول ضمیر یې نائب فاعل الیه جار مجرور دا متعلق شو په المضاف صيغه د اسم مفعول پره اسم مفعول سره د نائب فاعل سره د متعلق دغه اسم شو د فعل ناقص من حرف جار جنس المضاف جنس مضاف المضاف مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه دا مجرور د من جار جار مجرور ظرف مستقر شو دا خبر شو فعل ناقص سره د اسم سره د خبر جمله فعلیه خبریه معطوف علیه ولا یکون ظرفا له او عاطفه لا یکون فعل ناقص مضارع معلوم هو ضمیر هغه اسم د یکونو ظرفا دغه خبر له دا جار مجرور متعلق شو په یکونو پره فعل ناقص یکونو سره د اسم سره د خبر او سره د متعلق جمله فعلیه خبریه معطوف علیه سره د معطوف دغه شرط شو حرف شرط په داخل د ان اس حرف شرط په داخل شو دغه خو شرط شو جزای سشلا دغه جزا هغه دو چې هغه پهلا جمله میږي تیر کړل او ترکیب می وګو الاضافه اما بمعنى اللام المقدره و اما بمعنى من و اما بمعنى فی دای جزا دو ایسو دغه شی دغه معطوف علیه سره د معطوف دغه شرط شو دغه جزا محذوفه دو جزا محذوفه دو وجوبا ځکه چې جمله متقدمه چې د مخشه تیر اشله دا دغه جزا عوض ده یا مثل عوض ده نو دغه شی جزا شوه میر وجوبا محذوف وخلی بیا شرط سره د جزا جمله جزائیه خبریه